السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د ښې توري کې د خیمې موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. خې، خې، خیمه، خیمه. زما خیمه خوښیږي، زما خیمه خوښیږي. خیمې ته کېږدۍ هم ویل کېږي، خیمې ته کېږدۍ هم ویل کېږي. کوچیان په خیمو کې اوسېږي، کوچیان په خیمو کې اوسېږي. خیمې په ژمي کې یخې وي، خیمې په ژمي کې یخې وي. په خیمه کې ژوند کول سخت وي، په خیمه کې ژوند کول سخت وي. موږ په ښوونځي کې د درس لپاره 7 خیمې لرو، موږ په ښوونځي کې د درس لپاره 7 خیمې لرو. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات معنا، لغات معنا. کوچیان هغه خلک چې د یو ځای څخه بل ځای ته کډه وړي، کوچیان هغه خلک چې د یو ځای څخه بل ځای ته کډه وړي. ژمی د یخنۍ موسم، ژمی د یخنۍ موسم. کورنۍ دنده. د ښې توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ، د ښې توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، ما تاسو ته 4 کلمې راوړې دي. لومړۍ کلمه به زه د تورو یا حروفو په شکل ولیکمه، نورې 3 کلمې به بیا تاسو ولیکئ. خټکی، خې، ټې، کاپ، یې. خټکی، خې، ټې، کاپ، یې. نورې 3 کلمې خالق، خاورې، خور. دا به تاسو په خپله د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه. د ښې توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ، د ښې توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، ما تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. یوه کلمه به زه درته ترې جوړه کړم، نورې 3 به بیا تاسو په خپله جوړې کړئ. خې، الف، لام، دال. دا 4 توري سره یو ځای کړو، خالد کلمه ترې جوړیږي. خې، الف، لام، دال. دا 4 توري سره یو ځای کړو، خالد کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې خام، بخت، مخ. دا 3 کلمې به تاسو سره یو ځای کړئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د ښې توري کې د خیمې موضوع راوړې وه. په لومړي کې مو درته د خیمې موضوع 2 ځله تکرار کړه، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه د ښې توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړې وې. لومړی ما درته د تورو په شکل ولیکله، او نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. ورپسې مو 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه ما درته ترې جوړه کړه، او نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شوې وي، او د خیمې موضوع په خپلو کورونو کې 10 ځله ځان سره تکرار کړئ، ترڅو په اسانۍ سره وکولی شئ لیک او لوست زده کړئ.